گناهونو د لاسه بیماریانی قسمه قسم بیماریانی هغه په یو قوم کې خوریږي د ګناهونو د لاسه څه کیږي قسمه قسم بیماریانی راښکاره کیږي او خوریږي الله اکبر خیال به م نه وي څه ته دې کرونا ته لکه بس دغه یو چغه روانه ده چې جي د دې دا ویکسین او دا څنګه او دا کار کوي او که نه کوي او دا ویکسین به کله پوره کېږي او کله به تیارېږي او د اول نه چې دا بیماري راوتې دغه سوچ روان دی خو چا چېرته دې ته سوچ ونه کړو چې آخر دا ولې د عذاب د الله د طرف نه راغی ولې دا بیماري راغله زه تاسو ته یو حدیث بیانوم امام ابن ماجه راوړی ډېر فایدهمند حدیث دی هغې ته غوږ کښېږدئ ډېر خوندور حدیث دی عبدالله بن عمر وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ ته دا خبره وکړه یا معشر المهاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدرکوهن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خبره یاده کوي پنځه خبرې دي چې په دې کې کله تاسو واقع شوئ او د الله نه درله پناه غواړم الله دې تاسو ساتي د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه دي ګوره غوږو ته کېده د حدیث به ډېر ملګري اور پرې راوړي د حدیث به ډېر ملګري اول پرې راوړي ګوره لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هر کله چې یو قوم کې فحاشي عام شي حتى يعلنوا بها ښکارې کوي هر کله چې یو قوم کې فحاشي عام شي نو په دوی کې بیا طاعون راځي په دوی کې هغه بیماریانې راځي لم تکن مضت فی اسلافهم چې د هغه بیماریانو نه دوی پلار نیکه خبر هم نه و د حدیث دې ټوټې ته وګورئ او زموږ دې حال ته وګورئ فحاشي عامه شوې ده که لا نه ده ښه ښکاره یې کوي ښه ښکاره په ټیک ټاک باندې چې کومه فحاشي کېږي او په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې او په نیټ باندې او په لارو کوڅو کې د مسلمانانو حال چې ورته وګورې نو افسوس به وکړي او ژړا به درله درشي زموږ دې حال ته وګوره او بیا دې بیماریانو ته وګوره دا نن سبا چې کومې بیماریانې راوتې دي بغیر د وایرس کرونا نه کرونا سیډ ته کېده ځه د دې نه علاوه چې کومې بیماریانې نن سبا راوتې دي دې کې اکثر بیماریانې زموږ پلار نیکه ته معلومې وي نه وي معلومې دا بیماریانو نومونه دې سره نه وو په هغه وخت کې چا پېژندي نه د کوم ځینې دا بیماریانې راغلې دا حدیث ځان سره یاد کړه که نه امام ابن ماجه دا حدیث کوری راوړی او شیخ الباني ورته حسن ویلی دي سند یې د حسن په درجه کې دی بیا پسې بله خبره واورځه ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم سبحان الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي دا وحي دی چې هغه ته کېدي د الله له طرف نه هر کله چې یو قوم په ناب تول کې کمی زیاتې شروع کو په خرڅ کې دوکې دړاکې شروع کړې الله به په دوی باندې لوږه راولي د رزق تنګسیا به پرې راځي او داسې باچایان به پرې الله راولي چې هغه به دوی سره ظلم کوي دیسی باچایان به پې الله راولي و جور السلطان علیهم چې هغه باچایان به د خلکو سره څه کوي ظلم به کوي که ما ته دین تودان څه چې کري هغه به ریبې څه معنی شوه نو څنګه په ده باندې ظالم باچا ولې راغی او صحیح شو خو که داسې موږ ووایو چې بل سره ظلم کوو نو په ده سره هم ظلم کېږي
ده ظلم کو که نه ټول کې کمی زیاتې ظلم نه دی ظلم دی که نو چې کله ده ظلم کو د الله د مخلوق سره نو په ده باندې هم داسې باچا راغی چې هغه اوس د ده سره ظلم کوي ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء او کله چې یو قوم زکات بند کی د خپل مال نه زکات نه راوباسي بعض د زکات ورکوي نه او بعض که زکات ورکوي نو لکه یو قرض په زور داسې یو احسان یو قسمه ګڼي او طبیعت یې ګډوډي چې جي یو قسمه ده د الله سره احسان وکړو والعیاذ بالله هر کله چې یو قوم زکات منع کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د اسمان نه بیا باران نه راوریږي ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا او کچرت د ساروی نه په دوی به سره باران نه کېدی وڅوک دا ویلی مشي چې یاره داسې ملکونه ولاقې شتي چې هلته خلک د زکات اهتمام نه کوي او باران پې باران وریږي نو جواب یې څه دی د څارویو د لاسه هلته پیغمبر ووي چې ولولا البهائم لم يمطروا که دا څاروي نه نو باران نه ورېدو خلاصه دا شو دی خبرې چې ما عنوان څه ذکر کړی اثر څه و د ګناه د لاسه به قسمه قسم بیماریانې خورېږي او دا اوس رم ولیکه دشمن به د باندې زورور کېږي ځکه چې د حدیث کې بیا مخکې دقه دي چې کله دوی پوره نه کړي لوز د الله او لوز د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلط الله علیهم عدوا من غیرهم الله به پې دشمن مسلط کړي دا د ګناهونو اثر دی دغه شان شلم